د پاکستان په روانو حالاتو کې پښتانه هېڅ تګلاره او پروګرام نه لري. پښتانه چې له ۱۷ لسیزو پاکستاني ریاست ډول ډول ظلمونه ورباندې کړي دي او د دوی حق او وسایل یې په سره غرمه ورنه لوټلی دی. د دوی په وسایلو چارواکو او زورواکو په نورو هېوادونو کې جایدادونه او کارونه جوړ کړي دي. د دې ترڅنګ یې په کرایي جنګونو کې په لکونو پښتانه وژلي. د دوی پر سر به یې په میلیاردونو ډالر اخیستل او همدې چارواکو او زورواکو به یې نیمه برخه جیب ته کوله. له نړیوالو به یې د دې پښتنو لپاره د خوراکي توکو مرسته غوښته، له هغې به یې هم غلا وکړه او پاتې به یې پښتنو ته راولېږله. د پښتنو ژوند او ګذران پر همدې و. یا له وسایلو ډک وطن ته شا کړي د پنجاب او سیند ګرمیو ته کښته شي، یا نورو هېوادونو ته د غلا په لارو مخه کړي چې ډېری یې د مایانو خوراک شول. نو پاکستان چې د ډالرو په باران کې هم پښتنو ته څه نه ورکول او اوس چې له سخت اقتصادي کمبود سره مخ دی، نو څه به ورکړي؟ خپل ځان خو به د پښتنو پر وسایلو وساتي. پښتانه چې مخکې هم شنه اسمان ته ناست ول، نو اوس به یې ژوند څه ډول وي؟ ټول پښتانه هغه که د هرې نظریې وي، دې حالاتو ته په کتو سره به د پښتنو ژوند، حق او خودداریت ته ګوري او د پښتنو د ښه سباوون لپاره به کار کوي. د پښتنو ژوند، عزت او وطن به ژغوري.